الله اکبر. الله اکبر من کل شی. الله تعالی د هر شي نه لوی دی. د دنیا چې څومره اشیاء دي دا مخلوق دی او دا هیڅ شی نه دی، دا ډېر معمولی شی دی. نن زه د دې هر څه خالق ته ودرېدم نو ما ویلي الله اکبر. الله ډېر لوی دی، هغه عظیم دی، هغه د عظمت والا دی. لہذا که دنیا کارو، که دکانداری وا، که زمینداری وا، که عامه دنده یا وظیفه وا، که بل یو کارو، هغه ما شاته پرېښودل، لاسونه ما الټه ونیولې، الله ته یې مخ کړل او دنیا او د دنیا چې څومره اسباب دي، څومره روزګارونه دي، هغه ما پرېښودل. د دنیا روزګارونه دا ضرورت دی، مقصد د الله عبادت زمونږ دی. مونږ د الله تعالی د عبادت دپاره پیدا شوي یو. بیا دې تکبیر تحریم هم وایي، تکبیر افتتاح ورته وایي او تکبیر اولا هم ورته وایي. سبحانک، پاکی د تعالی را، اللهم یا الله. د الله تعالی دوه قسمه صفات دي، یو ته ثبوتی صفات وي او بل ته سلبي صفات وي. ابتدا الله تعالی د سلبي صفاتونه وکړه. سلبي په معنا د سلب، نفي، نش، دې ته سلبي صفات وي. نو دې مقصد دا دی چې الله تعالی د تمامو عیبونو نه، د تمامو نقصاناتو نه پاک دی. الله تعالی باندې هیڅ یو قسم عیب ناراضي او نراغلی او نه براشي. سبحانك، پاکی د تعالی را، اللهم یا الله، وبحمدک، او ټول تعریفونه خاص تعالی ردی، ثنا تعالی ردا، حمدنا تعالی ردی، خسته خسته صفات یا الله ټول تعالی ردی. وتبارک اسمک، او مبارک دې نومستا، برکت والا دې نومستا، استا په دې نوم کې برکت دی. برکت څه ته ویلی شي؟ په لیک شي کې ډیر خیر اچوله، د لیک شي نه ډیره فایده انسان ته رسول، دا د الله تعالی کار دی او دا د الله تعالی په نوم کې دا شی پروت دی. د دې نه اسانه مقصد دا دی، تاسو سره تنخواه وي، حق یوه تنخواه ده، یو ځل دې واخیستله، ستا پې ډېر کارونه وشو، تر میاشتې تر اخره پورې تا سره پاتې شوه. نو اکثره خلکو وي هلکه وایي نن خو د تنخواه ډېر برکت ونه کړه، تر اخره پورې پاتې شوه او میاشت ختمه شو، اوس هم پکې څه پیسې پاتې دي. دا څوک کوي؟ دا برکتونه والا الله دی چې ستا پیسې فضول ضایع نه کړي، په ډاکټر باندې، په عدالت او په کچرو کې، محکمو کې ستا پیسې ضایع نه کړي، تا بیمار نه کړي، تا اچانک زخمی نه کړي، ستا بچو ته خیر ورسوي او ستا چې کوم مال دی الله تعالی پکې برکت واچوي، ډېره فایده تا ته په هغې کې حاصله شي او ډېر خیر په تا ته په هغې کې الله تعالی نصیب کړي. دې ته ویلی شي برکت. وتبارک اسمک، مبارک دی، برکت والا دی نوم ستا یا الله. وتعالی جدک، وتعالی اوچت دی، جدک شان ستا، مرتبه ستا یا الله، ته ډېر اوچت یې، ستا نه اوچت بل څوک نشته. نو په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې رب العالمین اوچت دی، د هغه نه غواړه د دنیا مخلوقاتو ته لاس مه نیسه. زه اکثره دا یوه دعا کوم چې یا الله، که زما د علاقې حاجي صاحب دی او که خان دی او که نواب دی او که هغه وزیر دی او که هر څوک دی، الله هغه هم تا ته محتاجه دی او هغه هم ستا بنده دی. یا الله دغې محتاجو بندګانو مخې ته ما مه محتاجه کوه، یا الله دوی ته ما مه ودروه، یا الله دوی مخې ته زما خوله مه ورانوه، یا الله دوی مخې ته ما مه ذلیله کوه، یا الله دوی مخې ته ما مه جړوه، د خپل در نه راکړي. یا الله ستا در ډېر اوچت دی، کافر او هندو ته یې ورکړې، ما ته هم راکولی شي. یا الله ما ته دا یقین پیدا کړي، د غوښتلو طریقه راته نصیب کړي او یا الله ته د خپل در نه ډېره راکړي، فراخه راکړي او حلاله راکړي. ولا اله غیرک، او نشته دی لایق د عبادت کارساز ما سوا ستانه. ولا اله، نشته دی اله معبود، اله معنا لایق د عبادت، حقدار د بندګۍ او عبادت، غیرو کا سواستانه، یعنی عبادت لایق دی، عبادت به ستا کو او د عبادت چې څومره قسمونه دي یا الله دا ټول تا پورې خاص دي. لکه هغه د زړه عبادت دی یا الله چې هغه ښه نیت کول دي، اخلاص دی، په زړه کې تمه ده، محبت دی، توکل کول دي، صبر دی، انابت او رجوع الله دا، خوف او یره دا بغیر د اسبابونه، پرې ښودل د کبر دی، پرې ښودل د ضد او د عناد دی او د ټولو ګناهونو چې زړه سره تعلق ساتي، دا بس یو اهم عبادت دی. ښه صفات راوستل د زړه، بد صفات هغه ویستله، دې ته ویلی شي عبادت د زړه. بل عبادت د ژبې دی، د قرآن تلاوت کول، ذکر او اذکار کول، په شا باندې سلام اچول، امر بالمعروف کول، نهی عن المنکر کول، مور او پلار سره خوږې او نرمي خبرې کول، دعوت کول،
جاهل ته خلاره خودل هغه ته علم ورزده کول غوږونو عبادت دا دی چې قرآن واورو په دې باندې په مانځه کې قرآن ته غوږ کېدو د علماو بیانات ته غوږ کېدو دا هم د عبادت یو قسم او چې کوم څه منع دي په غوږونو سندرې وانورو غیبتونه پې وانورو دین خپل غوږونه وساتو د سترګو عبادت دا دی چې قرآن ته پې وګورو مور او پلار ته پې وګورو جومات ته ځو لارې ته پې وګورو فایده پې د دین دپاره والو د دین کتابونه پې وګورو د قرآن معنا پی وګورو علماو ته پی وګورو حج ته لاړ شو کعبې ته پی وګورو جهاد فی سبیل الله وکړو او د سترګو نه استفاده وکړو نو د سترګې د الله تعالی د رضا دپاره او د الله تعالی د دین د خدمت دپاره استعمالول دا د سترګو عبادت د لاسونو عبادت دا دی قرآن پی ونیسو فقیر مسکین ته پی څه ورکړه وکړو په دې باندې حلال کسب وکړو یو مسلمان ونیسو هغه اوچت کو د هغه مدد وکړو څومره د خیر کارونه دي او لاسونو سره متعلق دي د عبادت د لاسونو دی دا په ښې طریقې سره وکړو عبادت د خپو دا دی جومات ته لاړ شو مدرسې ته لاړ شو د جمعې بیان ته لاړ شو د علماو د بیانونو د پاره اجتماعاتو ته لاړ شو د امر بالمعروف نهي عن المنکر د پاره وګرځو د دین د نشر او اشاعت د پاره وګرځو د دین د تعلیم د پاره وګرځو دا د خپل عبادت شو نو مقصد دا شو ولا اله نشته د حقدار د بندګۍ نشته د حقدار د عبادت غیرو کا سیواستانا یا الله ته د بندګۍ لایق ته د بندګۍ حقدار مونږ ته توفیق راکړي چې ستا بندګۍ صحیح طریقې سره